د کهانې شروعات کې مونږ یو فیملی وینو کم کې چې یو سړی خپلې ښځې او 2 بچو سره کشته کې د سمندر منځ له راغلی وي. دی سمندر ته د خپل زوی سالګره مناولو له راغلی. د د زوی نوم بن وي. دغه ټایم هر څه ټیک وي. د بن مور لامبلو له سمندر ته ورټوب کی او بن او دغه پلار میان رانیسي. دغه ټایم دا ښځه داسې محسوسه کی لکه چې د دې نه غیر چاپیره ستاویږي او اچانک یې لاندې راخ کی. اخوا په کشته کې چې کم پاسي هغه هم ګډ وډ شي. دا پلار او زوی دې خبرې ته پام نه کوي ولې چې هغې میانو کې مصروفه وي. دا ښځه لامبو وایي او ځان بچ کوي او هغې ته چغې هم وخي خو هغې د دې اواز نه اوري. دا ښځه وویني چې اوبه په الټه طرف روانې شي. بس دې خوا دا خاوند هم پوه شي او هغه دا ښځه موویني چې ډوبېږي. بس دې ورپسې اوبو ته ټوپ کي. دې خوا بن کشته سټارټ کي او د هغې خوالی بوځي. بس دا سړی دا ښځه د ډوبېدو نه بچ کي. بیا کشته کې دا سړی خپلې لور ته غوسه یي چې تا ته ما ویلو کم قسم اوبو له ورشي نو ته به ورته ګورې ته کم خوا غیبه وې. دا لورې ته معافي وغواړي وایي آینده به داسې نه کیږي. بس د هغې نه پس دی په کشتۍ کې مخکې روان شي. بیا دی د شپې د دې هلک سالګره منو کي. دغه ټایم دې جینۍ ته د منګیتر ویډیو کال راشي نو دا وویني چې د هغه نه شاته خاریه کې غټ توپان را رواني. دا د دې باره کې مور او پلار ته ووایي نو هغې زر خپله کشتۍ چک کي او ځان تیار وساتي. دغه دوران دی وویني چې د دې کشتۍ نه غیر چاپیره ډېر غټ میان تاویږي. نو دې سړي ته پته ولګي چې دا میان هله داسې کوي چې کله غټ توپان را رواني دی ډیر زیات ویریږي. نو دغه ټایم د دې کشتۍ له یو مئی ګزار ورکي. پس دا سړی کشتۍ چک کولو دپاره اوبو ته ټوپ کي. دی وویني چې د کشتۍ انجن روم کریک شوي او هغې ته اوبه تللي وي ولې چې دا کشتۍ شارک مئی والی وي. دی چې بره روخیږي نو دی زخمي هم وي. دا سړی دې ښځې ته وایي چې د دې کریک د وجې اوس موږ دا کشتۍ مخکې نشو بوتلی. اوس دی سره صرف یو آپشن وي او هغه دا چې دی مدد دپاره څوک روغواړي خو چې دی د رابطې کوشش وکړي نو سیګنل یې نه وي او د دې رابطه نه کیږي. بیا دی د خپل خوراک سامانونه چک کی نو دی سره صرف د 4 ورځو خوراک او اوبه دی په دې خبره مطمئن وي چې دی په یو شپینګ روټ کې ولاړي یعنی دغه ځای باندې خامخا چرته شپ تیریږي. دغه ټایم دی د بهر نه څه اواز واوري. دی چې وګوري نو د اور یو غټه ګوله د دې کشتۍ طرف ته را روانه. بس دی کشتۍ بچ کولو دپاره زر هغه سټارټ کی او مخکې روانه کی خو چونکې انجن کې اوبه تللي وي بس انجن یې خراب شي او هغه ګوله د دې طرف ته را روانه. بس دی سره بله لار نه نو دی کشتۍ ته دننه ورشي او هلته پټ شي. دینه پس دی یو زورور आवाज ووري کم سره چې دی بیهوشه شي. کله چې دی ته هوش راشي نو دی ټول ژوندي وي او دی وویني چې کشتۍ کې غټ سوري شوي او بهر اوبه هم نه. دی چې بار راوځي نو وویني چې سمندر اوچ شوي او د دې کشتۍ په یو خټ باندې پرته دی ته داسې لګي لکه چې دی یو بلې دنیا ته راغلی وي. هر څه مکمل بدل شوي. کم ځای کې چې سمندر و هغه ځای اوس تش خټاني. بیا دا سړی کمپاس راواخلي او ډایرکشن ګوري نو دی پوه شي چې ځمکې سره سلوبه شوې ده او د ځمکې پولونه چینج شوي دي یعنی د نارت پول په ځای ساوت او د ساوت پول په ځای نارت پول راغلی دی. دی ډیر زیات حیرانه وي. دا سړی د ښځې او بچو ته وایي چې اخوا به په ځمکه ټول انسانان مړه شوي. بس دا لورې د یرې نه دننه لاړه شي او بیا دننه جاړي. بیا دی د خپل خوراک سامانونه راټولوي او دا زوی په هوا کې د خپلې سالګرې پوکاڼۍ والوځي چې څوک مدد له راشي. بیا دا سړی په ریډیو چا سره د رابطې کوشش کوي نو एकदम چا سره ریډیو کنیکټ شي او هغه یو چاینیز کیپټن هغه د سمندر منځ کې گیر شوی ولې چې هغه یو سبمرین کې وي. دا کیپټن دی ته وایي چې د ځمکې پولونه چینج شوي دي او دا به یو هفته کې واپس ځای له راشي. نو ګورې دا اوبه به واپس د سمندر ته راځي او هغه به ډېرې غټې چپې وي. ستاسو بچ کېدل به پکې ګراني. نو دا چاینیز ورته وایي چې ته چېرته اوچت ځای وګوره او هغې ته وخیژه. دا سړی ورته وایي چې ستا سبمرین خو اوبو کې دننه ګرځي ته صرف زما دا بچي ځان سره کا چې دی بچ شي. دا کیپټن ورته وایي چې بالکل ولې نه خو ما سره په سبمرین کې صرف یو کس راتلی شي دریم کس نه صرف یو کس د لراځای کولی شم. دا ټوم ورته وایي چې ستا به ډیره مهرباني وي زما دا دواړه بچي بچ کا بیا چې ته سوی زه به هغه کوم. دا کیپټن ورته خپل لوکیشن ووایي نو بیا ټوم نقشه کې د هغه لوکیشن وګوري او ښځې ته وایي چې هغه له به موږ 2 ورځو کې ورسو. بس بیا دی هر څه راټول کي او تلو ته تیاري. نو دغه وخت ټوم وویني چې د لرې نه یو سړی خپل سپي سره را رواني. ټوم د اوبو بوتل راواخلي او زر هغه له ورشي. دی هغه له اوبه ورکي
کی خو هغه د شکریا په ځای الټه په ده حمله وکړي او بیا خپل چاقو را واخلي او ټوم کې ومنډي مړی کړي. دا هر څه اخوا د ټوم ښځه هم وویني بس هغه زر کیبین ته ورشي او ځان پسې ور بند کړي. دا لور له پلیرګن هم ورکړي او ورته وایي چې کله ضرورت شي نو دا به وچلې. پس هغه سړی د دې کښتۍ له رورسي نو دا ښځه ته واشروم کې پټه شي. دا قاتل د دې کښتۍ کې اخوا دیخوا ګوري نو ده ته خوراک میلو شي. بس دی هغه خوړل شروع کړي لکه چې دی د څو ورځو نه نهر وي. بیا دی هغه ښځې پسې ګرځي نو هغه باتروم ته ورپسې ورشي خو هغه باتروم کې نه وي بلکې هغه د کښتۍ سوري کې بهر وتې وي. خو لاندې د دې قاتل هغه سپی دا ښځه وویني او هغه په دې ښځې حمله وکړي نو دا ښځه مجبورن هغه سپی په چاړه مړ کړي او بیا د هغه کښتۍ لاندې پټه شي. برن هغه قاتل لاندې خپل سپی مړ وویني نو هغه ته پته ولګي چې دا ښځه لاندې ده. بس چې دی ورپسې څنګه لاندې کوز شي نو دا ښځه په بل طرف بره روخیږي او بیا په یو ماته شیشه دننه لاړه شي. خو دې ته پته نه وي چې هغه قاتل دننه دی. بس هغه پې ګزار وکړي او بیا یې د ویښتو نه ونیسي او وښلې شروع کړي. دی دې ښځې له په مرۍ زور کړي او دا وجني نو هغه لورې پلیرګن را واخلي او په ده ډز وکړي. دې سره دغه قاتل ډېر څه ونه شي خو په هغه کښتۍ کې اور ولګي. بس دا ښځه زر خپل بچي دغه کښتۍ نه وباسي نو دغه دوران هغه قاتل دا ښځه راونیسي. بس دا ورله لته ورکړي او بیا دی دغه کښتۍ نه بهر وځي. بهر دا واړه خپل پلار له راشي او هغه ته جاړي. د دې دا زوی بن خپل ځان د پلار د مرګ قصوروار ګڼي ولې چې ده په هوا کې پوکڼۍ پریښې وي او دا قاتل د هغې په ذریعه دی پسې راغلی وي. دی درې واړه جاړي نو دا ښځه وویني چې هغه قاتل د کښتۍ نه راووتو او هغه دی پسې را رواني نو دا خپلو بچو سره د هغه ځای نه وتښتي. دی په لاره ډېر ستړي شي نو دی د یو خټ په منځ کې د مې دپاره ودرېږي. دی وایي جوړې هغه قاتل مونږ پرېښودو خو چې دا ښځه شاته وګوري نو هغه قاتل دی پسې را رواني. بس دی د هلته نه متښتي. دی بیا منډې وهي او مخکې رواني. دی یو داسې ځای ته ورسي په کم ځای کې چې ذخیره اوبه وي. بس دی د هغه اوبو نه په بل طرف لاړ شي او هغه قاتل ورپسې اوس هم را رواني. په لاره د بن حالات خراب شي نو دی سره یو ګوټ اوبه پاتې شوي. بس هغه د هلک له ورکړي. دا لورې هار ومني او د مور ته وایي چې بس مونږ خو هسې هم د هغه درنده نه بچ کېدو واله نه یو دا ځان به مړ کړو. دا ښځه ورته غوسه شي او ورته وایي چې مونږ به مخکې ځو زه به تاسو بچ کم. بس دی بیا مخکې روان شي نو په لاره دی له یو غټ جاز ورشي. دی هغه جاز ته دننه ورشي او هغې کې پناه واخلي. بیا چې شپه شي نو دا مور او زوی ودی خو دا جینۍ ویښه ولې چې دی له خوب نه ورځي. دا د جاز نه بهر راوځي او څوکیداري کوي. بس دغه ټایم پې هغه قاتل راشي خو دا جینۍ پې ځان ناغرضه کړي. دا قاتل چې یې خوا له رورسي نو شاته نه پې مور حمله وکړي او چاړه پکې څو پیرې ومنډي او مړې کړي. په سهار له چې دی د جاز نه راوځي نو دی دغه قاتل باډي وویني هغه ډېر په بد حال پروتي. بس دی ته پته ولګي چې دا سمندر هم تږی دی او دا انسان اوچی. بیا دی مخکې لاړ شي نو دا ښځه میپ ګوري ولې چې دی هغه سبمرین له ځان رسوي خو د دې هلک حالات ډېر خرابي. بس دی ورشي او هلته یو ډنډ نه اوبه وڅکي او دی د مور منې کړې وي چې د ډنډ اوبه به نڅکې دا زخریلی. بس دا مور او لور ورپسې راشي او د هغه اوبو نه یې روچت کړي. دې سره د دې هلک حالات نور هم خراب شي. بیا دی هلته کباړ راټول کړي او د هغې نه شلټر جوړ کړي او بیا هلته لږ ارام وکړي. خو بیا دا ښځه بهر څه اوازونه واوري. دا چې بهر راوځي او وګوري نو هلته بلا شي کیکړې د دې طرف ته را روانې وي. بس دی د هغه ځای نه منډه کړي او وتښتي. دی مخکې یو غټ کارګو شپ وویني کم چې تباه شوي. هغې کې بلا شی کنټینرې پرتې وي او په هغې کې څه خلکو پناه اخیستې وي. هغې چې دا مور او بچي وویني بس کنټینر ته دننه منډه کړي او ځان پسې ورونه بند کړي. دی ورته ور ډبوي او مدد ترې غواړي خو هغې ورته ور نه کولاوي. په دې پسې شاته کیکړی رورسي نو دی هغه کنټینر ته بره وخیږي. خو بره ختو دوران یو کیکړه د ښځې له خپه وشلی نو دا چې بره وخیږي بس بېهوشه شي. لاندې کیکړی هغه کنټینر وشلی او دننه پکې ورشي. دننه هغه کسان په ټوپکو دا کیکړی ولي او درز غوبل شروع شي. خو د کیکړو تعداد ډېر زیات وي او دی دا ټول خلک وخوري. بیا چې دې ښځې ته هوش راشي نو دا وویني چې د دې بچي دې سره نه بس دا کنټینر نه لاندې راکوزه شي او هغې پسې چغې وهي. دا وایي جوړ کیکړو زما بچیم خوړلی دي. خو بیا هغه هلک او جینۍ دې له رامنډه کړي. اصل کې هغې هتیار او خوراک پسې تللی وي. بس بیا دا ښځه خپل زخم وسوځوي او دې ټوپکې لوډ کړي. بیا دا ښځه هغه چاینیز کیپټن سره رابطه وکړي نو هغه ورته
راته وایي چې په مام کیکړو حمله وکړه او زه ډیر زخمی یم او زر راشه ولې چې اوبه را روانې دي ځکه خو کیکړې واپس خپل ځای له روانې دي دې خوا د دې نه میپ ورک شوي او لار ورته معلومه نه وي چې په کومه لاړ شو بس دا کیپټن په هوا کې پلیرګن وچلوي نو دی یې هلته وویني بس دې تیزۍ سره سبمرین طرف ته روان شي په لاره دې پسې هغه کیکړې بیا راشي او دا ښځه پرې ډزې وکړي خو ګولۍ ورسره ختمې شي خیر دې د هغه ځای نه وتښتي او هغه سبمرین له ځان رورسوي او بیا په هغه سبمرین کې دننه پټ شي خو د کیکړو هغه سیلاب دې پسې هلته هم راشي دغه دوران د اوبو یو غټه چپه هلته راشي په سوونو فوټ اوچته چپی او دی ورته ګوري هغه چپه د دې سبمرین ځان سره واړی بس دی پکې ټول بېهوشه شي بیا چې دی ته هوش راشي نو دی وویني چې د دې هغه سبمرین د اوبو نه بار پروتي هغه اوبو غاړې ته راویشتې وي خو بار ټوله دنیا تباه شوي یعنی هغه اوبو ټوله ځمکه تباه کړې وي او ټول خلک پکې مړه شوي صرف دی پکې بچ شوي دې سره دا کهاني ختمه شي ګرانو کتونکو کو ویډیو